چې دغه مېلمانه یا د هیواد او یا د بهر سینمایي لوبغاړي وو، یا سندرغاړی، یا نقاش، یا هم لیکونکی، چې موږ ورسره ځینې خبرې درلودې او دوی هم خپلې د زړه خبرې تاسو ته کړي دي. په هماغه لړۍ موږ په دغه خپرونه کې هم مېلمه یا ښه وایو چې مېلمانه لرو. هوکې په زړه پورې او نیکمرغه هنري جوړه نغمه او منګل. دوی د ساعت باشما د خپرونې مېلمانه دي. موږ هم فرصت له لاسه نه ورکوو، راساً د دوی سره خبرې پیل کوو او د دوی له خولې ځینې خبرې واورو. لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایو دغې خپرونې ته، او بیا داسې پوښتنه طرحه کوم، هر یو چې تاسو ماته ځواب راکوئ زه پرې خوشحاله یم، چې تاسو دومره وخت چې نه ښکارېدئ چېرته وئ؟ مهرباني وکړئ. موږ هم دلته اوسو ویلی جانې، ممکن تاسې موږ نه یاست لیدلي، چې موږ د وزارت داخلي رسمي صحیح منصبان یو. درست. هلته مسؤلیت لرو او په کورنۍ ژوند کې موږ مسؤلیت لرو. درست. نو ډېر کم رښتیا معلومېږي په دې چې زه چون یوه مور یم، د ماشومانو روزنه مې په غاړه کې ده، د کور چارې دي، نو اکثره زه کم لیدل کېږم، ممکن منګل ولیدل شي. درست. خو دا د لیدونکو پوښتنه وه، ځکه دوی تاسو کم لیدلي یاست، په دې معنا چې دوی ستاسو نوې سندرې کمې لیدلي دي. اما په هر صورت موږ په یوه تېره خپرونه کې ستاسو یوه ښکلې سندره چې بیخي نوې وه او یوازې زموږ په خپرونه کې نشر شوه، موږ او لیدونکو ولیدله. اما د منګل کومه نوې سندره خو تر اوسه موږ نه ولیدلې. تاسو کوم څه نوی شی وطنوال ته برابر کړي دي که نه؟ ستاسو له تشکر. پرابلمونه ځکه مخکې دی سره ذکر کړو، پرابلمونه ډېر لرو، مشکلات لرو، پرابلمونه لرو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو دغه سوال له ځواب ورکړم، د افغانستان غونډو شریفو خلکو ته د ستاسو د پروګرام له طریقه خپل نیکې هیلې تقدیموم او دلته سره ګرځو، دلته په افغانستان کې سره یو، بس مشکلات پرابلمونه هم شته، کله موږ غالبېږو او کله مشکل په موږ غالبېږي. نو په دغه لحاظ او د ډېرو سندرو ویل چې کیفیت هم پکې نه، کوشش کوو چې د شعر په انتخاب کې د هغه د کمپوز په انتخاب کې زحمت وباسو تر څو هغه د خلکو زه هیله منه یم چې تاسو تل په اخلاقو غالبه اوسئ او ستاسو سندرې چې تر اوسه همدغسې ښې او ښکلې دي، وروسته له دې هم ښې او په زړه پورې دي. داسې یوه پوښتنه هم مطرح کېږي ستاسو نه چې ستاسو اکثره سندرې د پښتو د ښه سندرغاړي خیال محمد او ځینې وخت هم د پښتو د ښه سندرغاړي هدایت الله دي. تاسو ویلی شئ چې تاسو د هغوی سندرې وایاست که لومړی دا سندرې تاسو ویلي یا وروسته دوی ویلي؟ شاید موږ هم دا کار کړي، هغوی هم دا کار کړي، منتها موږ دا د ډیورن کرښه سره نه منو. زموږ فرهنګ، کلتور، عنعنات د هغه خلکو سره بیخي شباهت لري، هم د ژبې له نقطې نظره هغه د ډېرې سندرې هغوی اول ویلي او بعضې سندرې موږ هم اول ویلي چې هغوی ثبت کړي، منتها زموږ په منځ کې دغه د ډیورن کرښه دا په رسمیت نه پېژنو او نور غونډ فرهنګ، کلتور، عنعنات زموږ سره یو شی ده، لباسونه حتی په لباسو کې هغوی هم زموږ ورونه دي. تاسو په ژوند کې څه ارزو لرئ؟ زما یوازینی ارزو دا ده چې که زموږ په وطن کې سوله وي نو موږ کولی شو چې خپل خلکو ته ښه خدمت وکړو، هنر ښه مخته یوسو، ښه ماشومان تربیه کړو، هر شی داسې که مخ ځي په سوله کې. مقدس ارزو ده. نږدې هنري سفر تاسو په مخ کې لرئ که نه؟ ممکن په دې ورځ کې موږ یو سفر ولرو، البته د 14 فستیوال په مناسبت ده، البته په کوریا کې ده. نو د موږ سازمان جوانان لخوا دا وچی وي، نو د سفر ته ممکن لاړ شو. درسته. ایله منه یم چې ښه سفر وي او ښې خاطرې د هغه ځای نه راوړي. زه هیله منه یم چې تاسو په خپل شخصي او هنري ژوند کې لا بریالیتوبونه ترلاسه کړئ او دغه ستاسو ارزو چې د ټولو هیوادوالو ارزو ده دا په خیر سره صورت ونیسي او ټول ترېنه برخورداره شي. تشکر.